سلامونه او مینه ومنئ. بشیر احمد حکیمزی ما تاسو ګورئ استانبول ټي وي. نن را سره د طاهر فرهاد د ادبي ټولنې غړي هر یو عنایت شاه ساقب او ورسره څنګ کې حکمت شاه دانش را سره دی. د دوی څخه به د دوی شاعري اورو، د موږ سره اوسئ. حکمت شاه صاحب مهرباني به دې وي مینهوالو به تمه نه پرېږدو، شعر و شاعري دې اورو. ښه به شي انشاءالله. غزل دی چې ډېر زیات شوی دی زما د تلوسې حس، ډېر زیات شوی دی زما د تلوسې حس. څنګه کنټرول کړمه د خپلې حوصلې حس، څنګه ډېر زیات شوی دی زما د تلوسې حس. څنګه کنټرول کړمه د خپلې حوصلې حس. یا په ټولو مخلوقاتو باندې شپه ده، یا په ټولو مخلوقاتو باندې شپه ده. یا کار پرېښی دی زما د باصرې حس. ډېر ښه. او لیونۍ سولې راځه غېږې ته راشه، لیونۍ سولې راځه غېږې ته راشه. وږی شوی دی زما د لامسې حس. ډېر ښه. ډېره مننه. دا خبرې که د کرن موسیقي ده، دا خبرې که د کرن موسیقي ده، ته څه اورې او که نه د سامعې حس. او باصرې حصه په تا باوري نه یم، باصرې حصه په تا باوري نه یم. څنګه مننه. باصرې حصه په تا باوري نه یم. یار ستا کار به کوي اوس د شامعې حس. او دا ستا شتون داسې لذت لري دانشه، دا ستا شتون داسې لذت لري دانشه. بیخي جوړ دی اوس زما د ذایقې حس. ډېر زیات شوی دی زما د تلوسې حس. څنګه کنټرول کړم د خپلې حوصلې حس. ډېر ښه دی. نو وار ورکوئ عنایت شاه ساقب ته. ساقب صاحب مهرباني به دې وي مینهوال په تمه نه پرېږدو. غزل، شعر، ټپه څه درنه اورو. ورودانه حکیمزی صاحب غزل به درته ووایم چې زړه یې هوا کوله ویې کړله، زړه یې هوا کوله ویې کړله، جینۍ خندا کوله ویې کړله. زړه یې هوا کوله ویې کړله، جینۍ خندا کوله ویې کړله. او دانش صاحب هغه چې غلي وو هماغسې دي، هغه چې غلي وو هماغسې دي. چا چې غوغا کوله ویې کړله، هغه چې غلي وو هماغسې دي. چا چې غوغا کوله ویې کړله. او زه به د سولې ترانې وایم، زه به د سولې ترانې وایم. توره لالا کوله ویې کړله. دا بیت یو ځل بیا زه به د سولې ترانې وایم. توره لالا کوله ویې کړله. او چا چې خیرې کولې ویې کړله، چا چې خیرې کولې ویې کړلې. چا چې دعا کوله ویې کړله. او ساقبه زړونه یې د ډېرو یوړل، ساقبه زړونه یې د ډېرو یوړل. سترګو یې غلا کوله ویې کړله. زړه یې هوا کوله ویې کړله، جینۍ خندا کوله ویې کړله. ډېر ښه دی. ډېر په زړه پورې غزل و. که خوښه مې وي زه هم یو غزل شریک کړم. شعر دی دانش صاحب چې مینه تعریف نه لري ګرانه په تا څه شوي دي. مینه تعریف نه لري ګرانه په تا څه شوي دي. د ښکلو ښکلی وي جانانه په تا څه شوي دي. او ساقب صاحب وایي چې رنګ دې تغییر کړی دی خدای ګزېړ زبېښلی ښکاري. رنګ دې تغییر کړی دی خدای ګزېړ زبېښلی ښکاري. د حسینو د چم خانه په تا څه شوي دي. او خلک سپوږمۍ ته لاړل خلکو زندګي وکړله، خلک سپوږمۍ ته لاړل خلکو زندګي وکړله. زما د هیلو فلوت کاروانه په تا څه شوي دي. او دانش صاحب وایي هیله مې دا وه چې راټول به دې کړم ژوند به وکړم. هیله مې دا وه چې راټول به دې کړم ژوند به وکړم. زما ریخي ګریوانه په تا څه شوي دي. او بل بیت دی دانش او ساقب صاحب وایي چې د حکیمزي د زړه له درد نه ناخبره ګرځي، د حکیمزي د زړه له درد نه ناخبره ګرځي. وخاندي شنه شي د خندان په تا څه شوي دي.